لیلا نو لیلا مجنون لیلا اوریدل هم ده کنه. نو لیلا چې وکنه لیلا د لیل نه دی او لیل په عربی کې شپې ته وایي. نو لیلا د لیل نه او لیل شپې ته وایي. نو په ساده الفاظو کې به داسې ووایي په ساده الفاظو کې به داسې ووایي لیلا مطلب تورنګړی یعنی خسته نه وه او مجنون په وخت جان مال بیللی دی. خسته نه ده تکه توره ده او مجنون د هغې په عشق کې گرفتار دی. نو یوه ورځ چا د دې لیلا نه تپوس وکړو ته خو دومره توره یې او دا مجنون داسې تا سره مینه کوي او په تا باندې غرق او تباه دی. پوهېږې په خبره لکه دا څه وجه ده. نو وایي دې لیلا ورته وویل که نه چې ما ته په خپلو سترګو مه ګوره که نه مجھے مجنون کی نظروں سے دیکھو. نماوی محمد الرسول اللہ سرور کائنات خاتم المرسلین امام الانبیاء داغد حسن انتہا خوب حل سمجھتا راشی حل سمجھتا تاخو طول عمر ٹک ٹاکی بے حیائی ڈرامی فلمون و فحاشی بد نظری کے مبتلا تا تا سپتا لگی دا پتا خو بلال حبشی تا لگے دا دا محمد مصطفیٰ دا حسن انتہا دا بلال حبشی نا پختنا ہو گئی. دا مور نہیں اللہ تعالیٰ یہ وجیبہ ہستی پیدا کری دا. مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی میں نے ایک مرتبہ کہا تھا مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. مور خدا سے دا زمنګ یو ملګری دی ډېر خوشحاله و مولانا صاحب دی. نو ما ته وی ما مولانا ولې دومره خوشحاله یې؟ ما ته وی بچی مې ماشوم دی خو خبره یې ډېره قیمتي وکړه. ما وی څه خبره یې وکړه؟ وی بچی مې راته وویل چې بابا جانا د قیامت ورځ به نفسی نفسی وی څوک به د چا په کار نه راځي سخته ورځ وی خو بابا جانا ما ته ځای معلوم دی زه به هلته پټ شم. وی ما وی چې بچیه چیرته به پټ شي داسې کم ځای دی چې هغه محفوظ دی. وی ما ته زما بچی وی چې بابا جانا زه به د مور د قدمونو لاندې پټ شم. محمد رسول الله فرمایي چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.